د یو انسان د اسلام د کاملتیا لپاره دا مهم شی دی چې د اسلام حسین و بهترین اسلام جوړیږي. کمې خبرې او کم بنډارونه کم مجالس چې فایده نه یې پکښې هغه یکمخیزه پرېښول. یو بل حدیث شریف داسې د مسند احمد وایي کله چې د انسان اسلام ښه سي نو د ده خبرې و بنډار کم سي. من حسن اسلام المرء قلة کلامه او کما قاله علیه السلام. وایي د انسان د اسلام شوالی دا یوه علامه یې دا ده چې د انسان خبرې لږ سي. او بزرګان فرمایي واذا تم العقل قل کلامه. کله چې د انسان عقل پراخه سي غټ سي عقلمن انسان سي هوښیار انسان سي خبرې یې لږ سي. دا د هوښیار سړي علامه ده. په مجالسو کې داسې خبرې کول. ملا علي قاري صاحب رحمه الله وایي ما لا یعنی شیان څه شي دي د دې تعریف کوي. وایي دا هغه شیانو ته ویل کېږي چې انسان یې په ویلو باندې نه د آخرت نه د دنیا ګټه ترلاسه کوي. دا بنډارونه مجالس موږ دا ټوله داسې دي نه د دنیا ګټه پکښې کېده نه د آخرت ګټه پکښې کېده. د دنیا ګټه خو دا ده چې یو سړی د چا سره کاروبار کوي معامله ورسره کوي دا شی در باندې خرڅومه دا څونه دي دا دونه شی دي دا یې وزن دی دا یې کیفیت دی دا یې متراج دی دا یې موقعیت دی دا یې هغه حالت ورته بیانوي. هغه سړی پوښتنه ورڅخه کوي ګوره دا د دنیا یو مفاد پکښې کې دی. کاروبار دی معامله یو سړی خرید کوي بل پروچ کوي بالاخره یوه ته هم ګټه رسېږي بل ته هم ګټه رسېږي یا یو تاواني کېږي بل ګټمن کېږي خو د دنیا معامله ده. او د آخرت دپاره چې ګټه نه لري یا ګټه لري چې ګټه لري هغه لکه د الله تبارک وتعالی ذکر کول. ملا علي قاري صاحب رحمه الله وایي دا ما لا یعنی هغه شیانو ته ویل کېږي چې نه د دنیا ګټه ورپورې تړلې وي نه د آخرت او نه یې په ویلو باندې انسان ته ګټه رسېږي او په پرېښولو یې انسان ګناهکاره کېږي. نه دغه ما لا یعنی شیان